نه نیکې هیلې مې منئ خدای تعالی دې وکړي چې تاسو به روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه مسیح ولر زما نن یو ځل بیا د سمارټ سافټ یوټیوب چینل څخه ستاسو په خدمت کې یم. لکه څنګه چې تاسو به عنوان لیدلی وي موږ د کمپیوټر صفري زده کړه پیل کړې ده او نن د هغو زده کړې 11مه جلسه ده او په نن جلسه کې زه غواړم تاسو ته په 3 موضوعګانو باندې خبره وکړم. نو مخکې له دې نه چې موږ دغه درس را پیل کړو زه تاسو ته یادونه کوم چې تاسو د موږ یوټیوب چینل وي سبسکرایب کړئ، زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن در سره فعال کړئ تر څو پورې تاسو د موږ د هر درس نوټیفیکیشن درشي. نو راځو په دغه جلسه باندې پیل کوو. د ټولو نه لومړی موضوع چې په دغه جلسه کې موږ غواړو په هغو باندې خبره وکړو یا هغه تاسو ته وښیو هغه د وینډوز نوټیفیکیشنز دي چې وینډوز نوټیفیکیشنز څه شی دي او په کومو حالاتو کې موږ ته راځي، د څه لپاره راځي او څنګه کولی شو ځینې نوټیفیکیشنونه چې هغه مزاحمت کوونکي دي څنګه یې بند کړو. دوهمه کومه موضوع چې دا هغه منیج دی او په منیج کې بیا د ریسک منیجمنت دی چې موږ څنګه کولی شو خپل کمپیوټر ډرایفونه سره په هغو سایزونه د جی بي په اندازه باندې چې کوم دي په هغو کې څنګه تغیرات راوړلی شو. د مثال په ډول سره د سی ډرایو نه 10 جی بي حافظه موږ کټ کړو، ای ډرایو ته یې ورکړو یا د ای نه کټ کړو سی ته یې ورکړو. دغه کار موږ څنګه کولی شو او څنګه یې فارمټ کولی شو په همدغه ډول سره. بله کومه مهمه موضوع چې ده په همدغو جلسه کې موږ په هغو باندې بحث کړی هغه د ټاسک منیجر ده چې موږ څنګه کولی شو له ټاسک منیجر څخه استفاده وکړو او په کوم سافټویرونه چې په ټاسک منیجر کې څنګه کولی شو له هغې څخه یې ریموو کړو او څنګه کولی شو هغه ټاسک منیجر ته نور اپلیکیشنان یا سافټویرونه هغه ته ایډ کړو ورته اضافه کړو. ځکه ټاسک منیجر کې موږ بیا کولی شو چې ډېر په چټکۍ سره هغو سافټویرونو ته لاسرسی ولرو. نو تر اوسه پورې د موږ زده کړې تقریبا ډېرې ټیټې او ابتدایي دي ځکه دا کورس عنوان د موږ صفري زده کړه ده. نه غواړو چې په لوړو سطحې کې چې کوم سیټینګز دي په هغو باندې کار وکړو. نو په همدې خاطر باندې نه غواړم چې دغه کورس ډېر ځینو ته ستونزمن شي. ټیټه او ډېره ټیټه سطحه باندې موږ دغه درس ثبتول غواړو. نو راځئ چې خپله دغه زده کړه را پیل کړو. زموږ سره سکرین ته راسئ. یو ځل مو بیا سکرین ته که راغلاست وایم راځو چې په نن جلسه باندې موږ پیل وکړو. ټول نه د مخکې په نن جلسه کې زه غواړم تاسو ته په نوټیفیکیشن باندې خبره وکړم چې نوټیفیکیشن د څه لپاره دی او په کومو حالاتو کې موږ له نوټیفیکیشن څخه استفاده کړلی شو. نو په همدې خاطر باندې راځو چې نن نوټیفیکیشن تاسو ته وښیم. نو د موږ ته د اوس لپاره کوم نوټیفیکیشن نه دی راغلی. کله چې تاسو ته نوټیفیکیشن راشي دلته تاسو ته یو ډول نوی سمبول اضافه کړي چې په هغو کې تعداد نوټیفیکیشنونه لیکل شوی وي. نو د اوس لپاره وګورئ که چېرته زه دلته کلیک وکړم موږ ته کوم نوټیفیکیشن خاص نوټیفیکیشن موږ ته نه دی راغلی. نو کولی شئ دلته خپل نوټیفیکیشنونه تاسو بند کړئ. اصلا وګورئ نوټیفیکیشن د څه لپاره راځي. په هغو حالاتو کې وینډوز مخکې نوټیفیکیشن پکې وي چې کله یو مهم خبر وي. د مثال په ډول سره یو سافټویر دی دا اپډیټ پوره کېږي یا موږ انټي وایروس دی دا اپډیټ راځي پوره کېږي. په هغو حالاتو کې به موږ ته انټي وایروس خپل نوټیفیکیشن درکوي. نو څنګه کولی شو نوټیفیکیشنونه بند کړو. راځو د ټول نه د مخکې موږ سټارټ منیو ته په سټارټ منیو کې چې کله موږ په سټارټ منیو باندې کلیک وکړه وګورئ دلته به تاسو نوټیفیکیشن وګورئ. نو کله چې تاسو په نوټیفیکیشن باندې کلیک وکړئ هلته تاسو کولی شئ د خپلو سافټویرونو دپاره د هغو سافټویرونو لپاره چې تاسو غواړئ نوټیفیکیشن آن کړئ هغو دپاره د آن وي او د کومه دپاره چې نه غواړئ چې آن دي وي هغه بندولی شئ. راځو په نوټیفیکیشن باندې کلیک وکړو. نو کله چې تاسو په نوټیفیکیشن باندې کلیک وکړه وګورئ که چېرته تاسو غواړئ چې مکمل نوټیفیکیشنونه بند کړئ نو صرف تاسو دغه کومه بټنه چې دلته هغه تاسو در سره آف کړئ. نو په دې سره به تاسو مکمل نوټیفیکیشنونه بند شي یعنې هېڅ ډول نوټیفیکیشن تاسو ته بیا نه درځي. خو اما ځینې وخت نوټیفیکیشنونه ضروري وي. د مثال په ډول سره تاسو خپل د فیسبوک اکاونټ یا جیمیل اکاونټ په خپل کمپیوټر کې اوپن کړی دی یا خلاص کړی دی. نو په هغو حالات کې تاسو ته بیا د خپل فیسبوک نه یا د خپل جیمیل اکاونټ چې کوم ایمیل درته راشي تاسو ته نوټیفیکیشن راځي. اما که چېرته تاسو ټول آف کړئ نو تاسو ته هېڅ ډول نوټیفیکیشن نه راځي. نو دا په نورمال ډول سره باید دا آن وي او نوټیفیکیشنونه معمولا په لاک سکرین باندې ښودل کېږي او دلته کوم چې نوټیفیکیشن بار وه په هغو کې هم تاسو کولی شئ چې نوټیفیکیشنونه وګورئ. په دویم مرحله کې که چېرته تاسو غواړئ چې یو مشخص سافټویر ته هغه نوټیفیکیشنونه بند کړئ تاسو کولی شئ چې بند کړئ. د مثال په ډول سره د ما چې کله بیټرۍ ضعیفه شي ما ته نوټیفیکیشن ښکوي چې تاسو بیټرۍ ضعیفه ده. که زه چېرته د بیټرۍ نوټیفیکیشن بند کړم ما ته هېڅ ډول د بیټرۍ کوم نوټیفیکیشن بیا نه راځي. یعنې د ضعیفوالي په صورت کې ما ته د بیټرۍ بیا هېڅ ډول نوټیفیکیشن نه راځي. دلته هغه مختلف حالتونه دي چې تاسو کولی شئ هغه وګورئ چې تاسو دغه نوټیفیکیشن په کوم ډول باندې راشي همدغه ډول په کوم سټایل کې دي وي. نو دلته تاسو نور سیټینګونه دي چې تاسو کولی شئ دا په خپله سره وګورئ. نو د ما په نظر باندې دومره مهم څه پکې نشته دي.
نو په دغه ډول سره راځو یو قدم شاته ځو. په نوټیفیکیشنو کې تاسو کولی شئ چې هغه نوټیفیکیشنونه یا د خصوصي نوټیفیکیشنونه تاسو بند کړئ چې تاسو یې نه غواړئ. مثلا ځینې وخت مزاحمت کوه نو تاسو باید دغه نوټیفیکیشنونه بند کړئ. نو په نوټیفیکیشن کې دومره مهم څه نور نشته دي، نه غواړم چې ډېر وخت په دې باندې ضایع کړو. نو وګورئ راځو په دوم قدم کې موږ منیج ته کې موږ څه کولی شو. ګورئ زه راځم کلیک کوم. که چېرته تاسو غواړئ چې په خپل ډرایفونو کې بدلون راولئ، مثلا غواړئ چې ځینې ډرایفونه مو هغه کوم سایزونه چې د MB باندې یا GB باندې تاسو ورکړي دي غواړئ چې په هغو کې بدلون راولئ، نو منیج باندې به کلیک وکړئ. هغلته به تاسو ډیسک منیجمنټ انتخاب کړئ. نو موږ منتظر پاتې کېږو تر څو پورې موږ ته منیج اوپن شي. نو هلته تاسو مختلف کارونه کړلی شئ. مثلا کولی شئ خپل ډرایف فارمات کړئ، کولی شئ په ډرایف کې بدلون راولئ، کولی شئ د ډرایف هغه کوم سمبول چې په CH او په نورو باندې ښودل کېږي هغه تاسو بدل کړئ او بدلولی شئ. نو په ډیسک منیجمنټ باندې موږ کلیک وکړو تر څو پورې موږ ډیسک منیجمنټ ته ولاړ شو. په منیج کې ډېر مهم نور اپشنونه موجود دي چې انشاءالله موږ هغو ته په راتلونکو کومې جلسې چې دي په هغو باندې به بیا مفصل وغږېږو. وګورئ دغه د ما کوم ډرایفونه چې کمپیوټر کې جوړ شوي دي مکمل دلته موجود دي. تاسو کولی شئ چې دلته خپله د کمپیوټر مکملا حافظه چې ده هغه وګورئ چې د ما 298 GB ده. نو دلته په همدغه ډول سره وګورئ د مثال په ډول که غواړئ تاسو خپل یو ډرایف هایډ کړئ له دې ځای څخه تاسې کولی شئ. د مثال په ډول سره وګورئ زه غواړم چې خپل یو ډرایف دلته هایډ کړم، خو کوم ډرایف مثلا دغه د F کوم ډرایف چې دی غواړم چې دا هایډ کړم. نو زه راځم صرف دغه د ډرایف باندې زه کلیک کوم، چینج ډرایف لیټر باندې کلیک کوم. دلته تاسو کولی شئ چې په ریموو باندې کلیک وکړئ. وګورئ کله چې تاسو ریموو کوئ یاس باندې به کلیک وکړئ، اوس به تاسو ته کوم ډرایف چې وه هغه به بند شي. کله چې تاسو وګورئ هغه ډرایف څنګه شوله بند شو، دلته هیڅ موجود نه دی، هایډ شوله اما د منځه نه دی تللی. نو که چېرته غواړئ چې بېرته دغه ډرایف فعال شي بېرته راځو په چینج باندې کلیک کړو او په همدغه ډول سره په اډ باندې کلیک کړو. دلته هغه توری ورته ټاکو چې په کوم توري باندې غواړئ تاسو دغه خپل ډرایف وښایئ. کله چې تاسو په اوکې باندې کلیک وکړئ نو په اتوماتیک ډول سره به تاسو ډرایف بیرته دلته اضافه شي. نو په همدغه ډول سره که چېرته تاسو غواړئ چې خپل ډرایف فارمات کړئ یا هم تاسو کولی شئ چې فارمات یې کړئ. او بل که چېرته تاسو غواړئ چې د خپل ډرایف چې دی د هغو څخه یو څه حافظه کټ کړئ یا بل ډرایف ته یې ورکړئ، تاسو کولی شئ په دغه ډول سره د موږ سره واوسئ تر څو پورې زه تاسو ته وښایم. منتظر پاتې کېږو تر څو پورې موږ ته دغه سفر خلاصه شي. نو کله چې تاسو په شرینک باندې کلیک وکړئ وګورئ دلته به مکمله د تاسو هغه ډرایف چې دی هغه معلوم شي څومره ډک شوی دی او څومره د استفادې وړ دی چې تاسو کولی شئ چې هغه ترېنه جدا کړئ. دلته 6 GB موږ ته اختیار کړی تر څو پورې موږ له دغه ډرایف څخه جدا کړو، یعنې تر دې کې ډېر جدا کړو. هلته د سی ډرایف کوم قوانین چې لري نو هغه باید ډېر کم نه شي ځکه وینډوز دی هلته ضرورت ورته پېښېږي. نو که چېرته تاسو په شرینک باندې کلیک وکړئ تاسو ته به هغه حافظه چې ده مثلا د یو ډرایف څخه بل ډرایف ته انتقالوئ هغه به 2000 کټ شي. کله چې کټ شوله مثلا دغو ته یې تاسو ور اضافه کوئ نو په همدغه ډول سره تاسو کولی شئ چې کومه ویلیو یا کومه MB چې تاسو جدا کړې ده بل ډرایف ته یې په همدغه ډول سره ور اضافه کړئ. نو د دې لپاره تاسو صرف په ایکسټینډ ویلیو باندې کلیک وکړئ تر څو پورې تاسو ته هغه حافظه دلته اضافه شي. نو که چېرته تاسو غواړئ چې دغه حافظه چې موږ اوس ورجدا کړه اصلا موږ ورجدا نه کړله نو تاسو باید لومړی یو حافظه جدا کړئ بیا وروسته دې ته ور جمع کړئ چې په دغه سره تاسو کولی شئ چې هغه دې ته ور جمع کړئ. نو په همدغه ډول سره هغه مهم څه چې په ډیسک منیجمنټ کې وو همدغه یو څو مسالې وې چې ما غوښتل تاسو ته په دې باندې یو څه خبره وکړم. دوهم قدم کې زه غواړم تاسو ته په نننۍ جلسه کې په ټاسک بار باندې وغږېږم چې ټاسک بار څه شی دی او څنګه کولی شو موږ هغه کنټرول کړو. ټاسک بار وګورئ دا کوم چې اوس دلته تاسو ګورئ دې ته ټاسک بار ویل کېږي. نو که چېرته موږ په دې باندې رایټ کلیک وکړو او ټاسک بار سیټینګس باندې کلیک وکړو نو موږ د ټاسک بار سیټینګ ته ولاړ شو. نو په همدغه ډول سره وګورئ
هلته مختلف سیټینګونه موجود دي چې تاسو کولی شئ له هغه نه استفاده وکړئ. اصلا ټاسک بار ډېر مهم دی. هغه مثال په ډول سره وګورئ. که چېرته موږ اوس دلته ټاسک بار ته راسو، وګورئ اوکې زه دا یو څه کوچنی کوم. په ټاسک بار کې د موږ څه سیرچ دی، مختلف نور کوم فایلونه چې دلته موجود دي شته دي. نو که چې د مثال په ډول سره تاسو غواړئ چې چاټ له ټاسک بار څخه له منځه یوسئ، وګورئ دلته چاټ دی. زه صرف دا اف کوم، وګورئ چاټ به په اوټومیټیک ځای سره له منځه ولاړ شي. په همدغه ډول سره دا هم اف کوم، وګورئ. نو که چېرته تاسو کوم څه ورته اضافه کوئ، هغه موږ په تېرو جلسو کې ویلي وو چې موږ مثلا یو سافټویر غواړو چې ټاسک بار ته اضافه کړو. د مثال په ډول سره سافټویر دی فوټوشاپ دی، غواړم چې زه دا ټاسک بار ته اضافه کړم. وګورئ صرف سټارټ منیو باندې کلیک وکړو، هلته هغه سافټویر باندې موږ رایټ کلیک وکړو. د مثال په ډول سره هغه سافټویر دی. وګورئ کله چې په دې باندې تاسو رایټ کلیک وکړه نو هلته به وي اډ ټو ټاسک بار. نو په دغه ډول سره وګورئ د مو کمپیوټر یو څه مصروفه دی په دې خاطر باندې. نو راځو په دې باندې رایټ کلیک کړو، منتظر پاتې کېږو تر څو پورې موږ ته دلته دغه صفحه اوپن شي. وګورئ دلته تاسو کتلی شئ چې پین ټو ټاسک بار. چېرته غواړو موږ فوټوشاپ دلته ټاسک بار ته راولو، نو پین ټو ټاسک بار باندې کلیک کړو او په دې سره به موږ ته فوټوشاپ ټاسک بار ته راشي. وګورئ دلته راغله او اوس کولی شو د دو موقعیت ته هم بدلون ورکړو. نو په همدغه ډول سره تاسو کولی شئ چې ځینې سافټویر دلته اډ کړئ. هغه سافټویر چې تاسو غواړئ د هغو نه مثلا زیاته استفاده وکړئ. په دویم قدم کې وګورئ موږ ته دلته کیبورډ هم ټاسک بار ته اډ شوی دی. په دغه ډول سره وګورئ چېرته موږ دلته کلیک وکړو نو وګورئ اوکې نو کمپیوټر یو څه مصروفه دی. وګورئ اوکې نو په دغه ډول سره وګورئ دلته کیبورډ موجود دی. که چېرته تاسو غواړئ چې دغه کیبورډ آیکن دی له دې له منځه لاړ شي، صرف تاسو کوم چې دی ټاسک بار کارنر آیکنز دي هغه به دلته غیر فعال کړئ. نو په همدغه ډول سره وګورئ راځو بیهیویرس ته. نو که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو دا کومه سټارټ منیو چې ده دا دې په سینټر په ځای په لیفټ کې وي لکه دلته، یعنې تقریبا لاس وینډوز ته ورته کوم سټارټ منیو چې دا تاسو ورته جوړولی شئ. که چېرته تاسو لیفټ ته کوئ، اما د 11 چې دا هغه په معمولا په سینټر کې وي په همدغه ډول سره. او که چېرته تاسو غواړئ چې د تاسو سټارټ منیو چې دا هغه د په اتوماتیک ډول سره هایډ شي، نو تاسو کولی شئ له دې نه استفاده وکړئ. وګورئ اوس زموږ کومه سټارټ منیو چې دا هغه نه هایډ کړي، نو که چېرته زموږ دغه چیک باکس چیک شوی وي نو په دغه ډول سره به موږ ته هغه سټارټ منیو هایډ شي. کله چې موږ خپل ماوس هلته وړو نو هلته به موږ ته سټارټ منیو ښودل کېږي، که نه په غیر دې صورت کې به سټارټ منیو موږ ته نه ښودل کېږي. نو په همدغه ډول هغه کوم سیټینګونه چې د ټاسک بار مربوط وو او د ټیټې سطحې مربوط وو هغه موږ وویلې، او نور کوم سیټینګونه چې پاتې دي هغه موږ کوشش کوو تر څو پورې هغو لوړې سطحې ته یې پرېږدو، ځکه په اوس حالات کې موږ په ټیټ صنف کې نه غواړو چې د درسونه دي ځای په ځای هغو کسانو ته ستونزمن شي چې دوی تر اوسه پورې له کمپیوټر سره زیاته بلدتیا نه لري. نو دغه وه د موږ نننۍ ویډیو تر بلې او راتلونکي ویډیو پورې تاسو په پاک رب سپارم. ښې چارې ولرئ. د خدای په امان.